لنډې جملې جوړو په الماني ژبه باندې خو ډېرې زیاتې مهمې جملې دي. دوستانو ویډیو وګورئ او زده کړئ. کله چې موږ په یو ځای کې ولاړ یو، رش کې ولاړ یو، کسان زیات یو، موږ پوښتنه کوو د چا نوبت دی. په الماني ژبه داسې وایي. په ډېرو طریقو ویل کېږي خو تاسو ته زه هغه اسانه جمله اسانه طریقه ښیم. داسې وایو wer ist dran، wer ist dran، د چا نوبت دی. د وخت کې کوم څوک ورته وایي زما نوبت دی، زما نوبت دی. اکثر په کیمپونو کې او په هایمونو کې دا مسلې ډېرې زیاتې وي. بیا جمله داسې وایي ich bin dran، ich bin dran، زما نوبت دی. که موږ چاته وایو هغه دروغ وایي، هغه دروغ وایي، د هغه نوبت نه دی، هغه دروغ وایي. دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو په دوه مهم اصطلاحات دي، یاد کړئ د چا نوبت دی او وایو زما نوبت دی. په الماني ژبه زده کړئ، کولی شئ ما سره دغسې ښایسته اصطلاحات، جملې، ویډیوګانې او نور داسې ډېر زده کړئ.